الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. قدرمنو اوریدونکو، دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې تراویح 10 رکعته دي. د تمهید په طور باندې باید تاسو ته ووایم چې صحابه کرام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخامخ تعلیم او تربیت حاصل کړی و. رسول الله به ناستو دیو ته به تعلیم و تربیت ورکو، او صحابه کرام هغه کسان ول چې هغوی وحی پیژندله. صحابه کرام هغه څوک ول چې هغوی نبوت مزاج پیژندو، او د الله رب العزت له طرفه همدارنګه د محمد رسول الله له طرفه هغوی ته علم و عمل او د دین پوهه باندې پوره اعتماد و. په قرآن او حدیث بشماره نصوصو کې د دغه اعتماد اظهار او اعلان شوی دی. الله رب العزت په سورة توبه کې فرمایي په 3 آیت کې: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذین تبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. او کوم مهاجرین او انصار چې په ایمان راوړو کې وړاندې دي، او کوم خلکو چې په اخلاص سره د دوی تابعداري وکړه، الله تعالی د هغوی نه راضي دی. د دې آیت نه دا ثابته شوه چې د صحابه کرام چې هغه مهاجرین دي که انصار دي، د دې و تابعداري الله ته خوښه ده او د الله تعالی د رضا سبب دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة فتح کې فرمایي: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد د الله تعالی رسول دی او د هغه ملګري په کافرانو باندې سخت او خپلو کې مهربانه دي، او تا ته فرمایي چې ای مخاطبه، ته به هغوی په رکوع او په سجده کې ویني او د الله تعالی د فضل او رضا طلبګار دي. دا آیت کریمه د صحابه کرامو د عبادت او اخلاص او پاکیزه جذباتو غټه گواهی ده. همدارنګه د حضرت عرباز بن ساریه رضی الله عنه مرفوع حدیث دی. رسول الله فرمایي: علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدیین تمسکوا بها وعدوا علیها بالنواجز. رواه ترمذی. رسول الله فرمایلی دی چې زما طریقه او زما د هدایت موندونکو خلفاء راشدینو طریقه لازمه ونیسئ او په دې باندې عمل وکړئ او د جامو په غاښو یې کلکه او مضبوطه ونیسئ. همدارنګه د حضرت حذیفه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا ادري ما بقائي فيكم اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر. رواه ترمذی و ابن ماجه. رسول الله فرمایلی دی: ما ته معلومه نه ده چې زه به څومره وخت تاسو سره ژوندی یم. زما نه پس د حضرت ابابکر او د حضرت عمر رضی الله عنهما پیروي کوئ. همدارنګه د حضرت ابن عمر مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رواه ترمذی. رسول الله فرمایلی دی چې الله تعالی د حضرت عمر په ژبه او په زړه باندې حق ایښی دی. دا حدیث د حضرت ابن عمر نه غیر نورو صحابه و کرامو هم روایت کړی دی، لکه حضرت بلال، حضرت ابوذر، حضرت معاویه. همدارنګه د حضرت عمران بن حسین مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: خیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم. رواه البخاری. رسول الله فرمایلی دی چې زما د امت غوره خلک زما د زمانې خلک دي چې صحابه دي، بیا هغه خلک دي چې دوی سره نږدې دي چې تابعین دي، او بیا هغه خلک دي چې دوی سره نږدې دي چې هغه تبع تابعین دي. نو د کتاب او سنت د دې نصوصو او هدایتونه واضحه شوه چې صحابه کرام په ځانګړې توګه خلفاء الراشدین یعنی د دیو آثار هم شرعي دلایل دي.
ائمه اربعه او جمهور علما همیشه د صحابه او تابعینو د آثارو نه هم د ضرورت مطابق استدلال کوي. حتی فتح الباری شرح د بخاري په 14 جلد کې په 454 صفحه کې لیکي چې امام بخاري په صحیح بخاري کې مختلف بابونو کې د صحابه او تابعینو او د دیو نه غیر 1608 آثار د استدلال په طور باندې ذکر کړي دي. نو د صحابه و کرامو او د تابعینو او د تبع تابعینو هغه آثار موږ دپاره هم دلایل دي. اوس به راشو اصلي مقصد ته. د الله رب العزت د کلام نه همدارنګه د محمد رسول الله د بېشماره احادیثو نه دا ثابتیږي چې د رمضان میاشت د نورو 11 میاشتو نه غوره او بهتره ده. دا مبارکه میاشت د ساغی گانم دارشوا دیر حسن دارشوا صلی اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ